بسم الله الرحمن الرحیم. له نن څخه 21 کاله وړاندې د 2001 زیږدیز کال د سپټمبر په 11مه په امریکا خونړي بریدونه وشول. د دې بریدونو په ترڅ کې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له 2 دنګو ودانیو سره الوتکې وجنګول شوې. درېیمه الوتکه د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت په یو کرونده کې سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول، خو دا له امریکا 11925 کیلومتره لرې له افغانستان سره تړلې حملې وبلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان وو چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږېدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي تره وبلل شو. امریکا د ورسپارلو غوښتنه یې وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې ورسپارلو ډډه وکړه. بالاخره د 2001 زیږدیز کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه امریکا د متحده ایالتونو د هغه وخت ولسمشر جورج ډبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ. دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب شول. سلامونه ستړي مشئ، زه عبدالرؤف زازی یم او د ژورلید خپرونې ته هرکلی وایم. په نننۍ خپرونه کې په امریکا باندې د 11 د سپټمبر په پیښ باندې بحث لرو چې د دې پیښې اصلي عامل څه و او رښتیا هم دغه یو تروریستي پیښه وه یا امریکا په همدې بهانې باندې غوښتل چې په منځنۍ اسیا کې ځان ته ځای پیدا کړي او کوم اهداف چې لري هغه ترلاسه کړي. پر همدې موضوع بحث کوو. په بحث کې را سره 2 قدرمن میلمانه، د سیاسي او نظامي چارو شنونکی پخوانی جنرال محمد طاهر یرغل او همداراز سیاسي شنونکی احسان الله آذري ستانکزی را سره دی. په پیل کې تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه ومنله او بحث مو را سره ګډون وکړ. لومړۍ پوښتنه به یرغل صاحب له تاسو مطرح کړو. د سپټمبر 11 په اړه که له تاسو واورو چې څه وشول هغه وخت. د لوی خدای په نامه زازی صاحب تاسو ته، ستانکزي صاحب ته او افغان ټول ولس ته خپل سلام او نیکي له وړاندې کوم. زه غواړم له 11 د سپټمبر نه لږ اخواته باندې یو زغلنده نظر وکړم، ځکه د هر شي چې نن موږ ګورو ریښې پرون کې باید ولټو. اول خو دا چې اسامه بن لادن په طالبان باندې وتپل شو، په دې دا خپله یو ځان ته یو ځانګړی هغه و. اسامه بن لادن کله چې له سودان څخه وشاړه شه راغی پاکستان کې میشت شه. له پاکستانه د استاد رباني په وخت کې افغانستان ته راغی. په دې وزیر اکبر خان کې ځای ورکړل شه. په سلګونه عرب وګړي دلته له مختلفو هېوادونو دوی سره وښکته پورته کېدل، حتی دوی ته افغاني تذکرې افغاني اسناد ورکړل شو او هم دلته میشت شه. آیا امریکا پې خبره نه وه؟ په هماغو وختو کې د القاعدې په نامه یو برید په سعودي کې وشو، وروسته له هغه په یو کښتۍ باندې وشو، وروسته له هغې نه په 2 سفارتونو په کینیا او په هغه کې هلته بریدونه وشول. امریکا ورته خاموشه وه. مثلا په یو تقریبا په کینیا او تانزانیا کې دوی 4000 کسه تنه ټپیان درلود. کله چې دا یو اړخ. بله مسله، زه دې ته حیران پاتې یم چې امریکا وایي چې موږ ته څومره متره ژور په ځمکې لاندې شی وینو، په مریخ و مشتري و زحل و اورانوس و دو کې هم هر څه وینو، هغه او کار پې کوو غواړو چې ته هغه پورې ورسېږو. آیا تاسې نه خبرېدئ چې بن لادن دغسې یو برنامه لري او غواړي تاسې برجونه ووهي، د تاسې پنټاګون ووهي، د تاسې سپینه ماڼۍ ووهي؟ کم نه درلوده؟ یعنې تاسې دغه سی آی ای، د اف بی آی، دا نور ادارې معنا څه؟ بیا چې دغه عمل وشه په یوازې دی چې بوش له خپلو مسؤلینو پوښتنه وکړي او هغه مسؤلین چې په دې کې تعلل کړی و، تغافل کړی و، هغه مجازات کېدی په افغانستان باندې لښکرې راباسي، دې خوا لښکرې څوکۍ
کوم یو د سی آی ادارې مشر غرغره کړه د اف بی آی مشر غرغره کړه یا هغه مسؤلین چې دوی د القاعدې غړي وکولای شول چې له دوی نه تیر شي له وسلو سره تیارو ته ور داخل شي بیا تیارې برمته کاندي هغو سره هېڅ ونه شول ولې افغانستان باندې لښکرې راساو کړې د یو څو نفرو په واسطه باندې چې هغه د قدرت تږي و قدرت یې له هغو سره په تفاهم باندې راغله او افغانستان یې طالبان یې وشړل طالبان یې بیا قدرت کې د بن په کنفرانس کې شریک نه کړه او 20 کاله متواتر دلته افغانان د دې مسلې قرباني شول دا ټول سوالونه دي د ما په اند سره تاسو وګورئ په دغه وروستیو کلونو کې د تاسو په یاد باندې زاهدي صاحب افغانستان عراق سوریه لیبیا څو هیوادونه دي مسلمان هیوادونه چې امریکا په یوې باندې په بل نامې تختص کړي صدام د اختر په ورځ غرغره کړه چې مسلمانان په هغه ورځ مال قرباني په دې نامه باندې ورغله چې دلته کیمیاوي سلاح د کومه ده د عراق کیمیاوي سلاح دا اوس په عراق او په سوریه کې څه حالت ده په دې افغانستان کې څه حالت په میراث پرېښود نو زه کله کله چې چرت وهم زه وایم چې دا د هغو صلیبي جنګو دوام ده چې اوس امریکا او ناټو په مخ وړي فقط اسلامي هیوادونه باید ضربه وویني اسلامي هیوادونه باید تکه تکه شي اسلامي هیوادونه باید یوه ورځ هم ارامه تېره نه کړي افغانستان ته راغله موږ تروریزم ورکوو تروریست ورکوو 20 ګروپه نور دوی وزېږول 20 ګروپه نور د دوی په شتون کې را پیدا شو چې موږ اصلا پې نژانده چې ووتلم په هغه بې شرمۍ باندې ووته چې نه یې خپله جګړه ختمه کړه نه یې خپل مسایل ختم کړه نه یې ټول مسایل له طالبانو سره حل کړه نه یې د غني له حکومت سره حل کړه دا ملت فقط په یو معلق شکل لکه هاروت و ماروت غوندې بلا تشبیه د سر له ویښتو ځوړند پرېښوده او ولاړه او اوس هم بیا بې شرمانه راځي عملیاتونه کاندي ګورئ ښه بن لادن په افغانستان کې طالبانو ورنه کړه بالاخره چیرې لاړ تاسو دومره ضعیف وئ چې څو طالبان هم دی په ایټ آباد هغه کې پیدا کړه پاکستان کې پیدا کړه اول ته مو واشه د افغانستان مسله په هغه وروسته له هغه نه چې دلته مجاهدین قدرت ته ورسېده نو په هغه وخت کې بن لادن ته خوشحاله و ځکه د هغو حکومتو خصوصا د ډاکټر نجیب د حکومت په مقابل کې چې جنګېدل ورته ښه خوشحاله و هېڅ خبر هم نه وه کله چې هغه اهداف سر ته ورسېدل ټول مسایل پاکستان ته تسلیم کړه دوی په خپله لاره قرار کېناسته نو بیا بن لادن بد شي بیا بن لادن تروریست شي هغه وخت کې نو دی څوک و له سودانه دی په څه نامه باندې راوشاړه شه په پاکستان کې چې میشت و هغه وخت کې دی تروریست نه و دا هغه خبرې دي چې سړی د امریکا د غلطو سیاستو ته دغه بې مفهومه سیاستو ته تعجب وکاندي چې په دومره عظمت سره په دومره برقدرتۍ سره دومره واړه سیاستونه دومره ضعیف سیاستونه او بالاخره ته یو هیواد بل هیواد ګورې دا اوس دوی امریکا وضع ګډه کړه چې دلته ظواهري موږ مړ کړه مهرباني زه نظامي یم زه پوځي یم تا د دوی پیاده عسکر او چې چیرې عملیات کول چیرې به هغه کول ته ټول عکاسي کېدل تا تیارې عکس دې واخیست بیا تبلیغوي یم چې دی په برسۍ کې اشداره کې ولاړ و دا وویشت کومه ده عکس خو دا
د موږ د ګاونډیو هغه انتقام و چې بن لادن پاکستان کې بل شه دلته هم باید په افغانستان کې هم باید یو څه را پیدا شي او دغه یو لوبه جوړه شوه دلته زوایري. زه د زوایري د مرګ نه تایید کولی شم نه ردولی شم ځکه یو مسؤلیت نه لري. امارات هم وایي چې موږ طاقت نه دي بشپړ شوي او امریکا هم داسې مستند اسناد نه لري چې دغه د زوايري عکس په دې اشداره کې ولاړ و ما وویشت. په دې بانه باندې کله دلته پرواز کوه کله هلته پرواز کوه کله یو ځای په نښه کوه کله بل ځای په نښه کوه. د دې معنا څه؟ بیا څه هدف لري؟ بیا څه غواړي چې بیا د ملت په د 20 کلو کې دی زیاتره له 2 میلیونه خلک د موږ ووژل. زیاتره له 2 یو د هغه ارقام دي چې هغه کوي 15,000 پوځیان ښیي 2 لکو زیاته پوځیان مړه دي. څومره ملکي خلک د مړه شو څومره طالبان مړه شو. بیا د څه لوبه راخیستې ده شته. بناء زه حدس وهمه چې دوی دغه آرزو درلود دغه ارمان و چې دوی باګرام ته باید راورسیږي د هندوکش ارتفاعاتو ته باید راورسیږي ځکه له باګرامه د چین تر یوه اتومي بټۍ پورې 1 ساعت مزل ده. دوی باید دلته منځنۍ اسیا ته راورسیږي. دوی باید همدغه ګروپونه منځنۍ اسیا ته داخل کاندي. اول ته د روسیې لپاره درد سر شي دې خوا ته ایران ته مشکل ایجاد کاندي ولې قرباني افغانستان که د خپلو شوم اهدافو قرباني افغانان کړ او تر اوسه پورې موږ قرباني کیږو. دا اوس هم په پنجشیر کې جګړه ده دا اوس هم چې په تخار کې جګړه ده د همدغو لعنتیانو له لاسه ده. هلته هم افغان مري دا خوا هم افغان مري. موږ خو نارې ولې چې ته سوله وکړه چې نور افغانان خپل منځ کې یو بل مړه نه کاندي او یو نظام راشي چې ټول ترې لاندې خوندي شي. نو تا خو جګړه بیا راته توده پرېښوده که نه. دا نن مې یو خبر په د فیسبوک کې ولوست او پرون هم د رحماني په نامه یو وکیل د غزني و هغه لیکلي وو چې میاشتوار په ترکیه کې له هغه سره دوی نقدي مرستې کاندي له دغه د مقاومت په نامه چې څوک راپورته شوي. ښه دا یې نه څه معنا. تا خو ویلې چې زه جګړه ختموم. تا خو ویلې چې زه وځم له طالبان سره هر څه په دوحه کې فیصله کړه. ولې تا په یوه عهد باندې هم خپل هغه ونه کړه. بناءً سوال برانګیزه ده 11 د سپټمبر فقط یو بهانه غوندې سړی کېدای شي تلقي کاندي. خواشینه یم منایز دی یو انسان چې هلته زیاتره له 3,000 تقریبا 3,400 یا 3,200 نفر هلته له بینه لاړه. په هغه باندې زه خواشینه یم ځکه زه یو انسان یم نه غواړم چې انسانان هېڅ چېرې له بینه لاړ شي. دا چې امپریالیزم او امریکا ناټو د خپل عظمت او د قدرت لپاره نور دنیا قرباني کوي یو ورځ به دی هم داسې پارچه شي چې دی به هم ځان راټول نشي کړی. مننه بیرته سره ګرځو. ستانکزی صاحب د سپټمبر 11 د امریکا د راتګ افغانستان ته بهانه وکړه نور څه اهداف یې لرل؟ لومړی زه ستاسو ته او همدا ډول یرغل صاحب ته او درنو کتونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې د سپټمبر د 11 نیټې د واقعاتو په برخه کې خو زیاتې کتابونه لیکل شوي دي زیاتې تیوریګانې موجود دي. نو مهمه خبره د سپټمبر په 11 کې چې 3,000 امریکایان یې ووژل دا د هر چا لپاره یو ځانګړی تعریف لري. د افغانانو لپاره ډېر تعریف څه و د القاعده لپاره ډېر تعریف څه و زموږ د ګاونډیو هېوادونو لپاره ډېر تعریف څه و. نو مهمه خبره دا ده چې آیا موږ له دې لویې فاجعې نه چې په نړۍ کې رامنځته شوله کوم درسونه اخیستي دي او کوم نه مو دي اخیستي. آیا 21 کاله وروسته له دې واقعې نه آیا دا د افغانستان دریځ
چې اسامه بن لادن چې هغه له سعودي نه له خپل هېواد نه راشړلی و هغه باندې د نوح زوی نوم ایښی و، یعنې یو ګمراه انسان دی چې لکه د نوح زوی غوندې دا و. او ولې افغانستان په یو ابرځواک سره د هیڅ لپاره آیا دا جنگ د افغانستان لپاره ضروري و؟ آیا دا د بن لادن ساتن د افغانستان لپاره ضروري و؟ اوس موږ چې دا ټول سره راټول کړو د القاعده لپاره دا تروریستي حادثه ډیره مهمه وه، د هغو لپاره یو لوی بریالیتوب و، ځکه هغو له خپلو ځکه دا اکثریت خلک چې په دیو کې شرکت یې کړی و، الوتکې په ودانیو باندې سره ټکر کړ، دوی ټول د سعودي عربستان و اکثریت او دوی د بن لادن د قیادت لاندې دوی هلته تللي وو په داسې حال کې چې افغانستان هیڅ په دې کې برخه نه لرله، مګر د قیمت او باید د دې جنگ ټولو چا ورکړه. نو دلته د القاعده لپاره دا بریالیتوب و، ځکه هغو تروریستي هدف خپل وویشته او په عوض کې انتقام واخیسته له سعودي حکمرانانو نه چې القاعده او بن لادن ویلې چې دوی په موږ باندې ظلم کوي او امریکا د دوی ډیر مهم ساتونکی ده، نو موږ باید امریکا ووهو. یعنې د بل هیواد هدف و، د بل هیواد ګټې وې. راغلو په دې کې چې د امریکایانو لپاره څه تعریف لري. د امریکایانو لپاره دا و چې امریکا یو لوی بسیا هیواد و، ډېر لوی قدرت و، په دوی باندې یرغل وسو، د دوی 3000 نفر په یوه ورځ کې ووژل شول. دوی باید انتقام واخلي او دوی د خپل انتقام لپاره مشروعیت ترلاسه کړه، هم په ټوله نړۍ کې او هم د خپل امریکایانو، ځکه ویلی چې دلته راغلي وو د موږ په هیواد کې د موږ خلک یې ووژل، موږ دا حق لرو چې اوس افغانستان ته لاړ شو او دوی هلته تعقیب کړو او دوی په سزا باندې ورسوو. ولیکن زموږ د مظلوم هیواد لپاره اوس کوم درس ده؟ وایي د تاریخ درس چې اخیستل کیږي یا لوستل کیږي، هغه موږ خپل دا اوسنی حال باید وګورو. د موږ اوسنی حال په څه حال کې یو؟ آیا موږ کومه ګټه وکړه؟ کوم تاوان مو وکړ؟ څومره انسانان د موږ مړه شو؟ د هر امریکایي په عوض کې 200 افغانان وژل شوي دي او زموږ اوس هم بیا په همغه صفري نقطه کې. اوس وګوره د موږ حال چې دی، د موږ ولس یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران ده، در په دره یو او حتی د اوس بل اشغال لپاره باید تیاری ونیسو، ځکه چې بیا همغه حالت را روان ده، ځکه چې طالبان اوس هم له امریکایانو سره ورځ په ورځ دوی جنجالونه زیاتیږي، د دوی جنگ زیاتیږي. مثلا دلته د القاعده بل نفر ووژل شو، داسې وژل شوی که نه ده وژل شوی، زه البته نه تایید کوی سم او نه وایم چې دا وژل شوی، ولیکن امریکایان خو وایي چې موږ ووژو دا نفر او دا نفر ووژو. بلې خواته پاکستان چې د ټولو بشري شرارتونو مرکز و، دوی شرارت وکړو، هم القاعده وساتله، هم طالبان وساتل، هم امریکایان په طالبانو ووژل، طالبان په امریکایانو ووژل. یا ورې د طالبانو په وهلو په شړلو کې پیسې واخیستلې، بیا یې بیرته د طالبانو په کامیابي کې پیسې واخیستلې، اوس بیا امریکایانو په پښو کې پراته دي پاکستان پوځ او آی اس آی چې څه وخت تاسې حمله کوئ په افغانستان، ژر تر ژره حمله وکړئ، د موږ میدانونه د موږ ټول پایګاوې د تاسو دي، موږ هم د سره مرسته کوو، بیا پیسې اخلي. یعنې مهمه خبره د افغانانو لپاره دا ده چې موږ خپل ځان وګورو چې آیا دا جنگ د موږ لپاره مشروعیت درلود، ولې دا فرد موږ په لاس ورنه کړ. وګورئ د ما ښه په یاد دي د سعودي عربستان د استخباراتو رئیس چې په هغه وخت کې و ترکیه الفیصل نومېده، د سړي یو کتاب په دې وروستیو وختونو کې لیکلی ده د افغانستان د جنګونو په هکله باندې. دا وایي زه راغلم وروسته له دې طالبانو امریکایانو ته جواب ورکړي چې موږ دا سړی نه درکوو، وایي زه خپله راغلم له طالبانو مشرانو سره مې وویلې چې دې سړي موږ ته هم ډېر جرمونه کړي، دا موږ ته راوسپارئ، موږ یې په اسلامي طریقه باندې محکوو په سعودي عربستان کې. دا خپله لیکي چې دوی طالبانو دا سړی موږ ته هم رانه کړ. نو اوس وګورئ دغسې حالت زموږ په مظلوم او هغه تور بخت زموږ چې ده هم په هغه وخت کې هم هغه حالت هم درلود، اوس لا بدتر سولو، هېڅ ښه نه سولو. یعنې موږ هېڅ درس له دې لوی تاریخي
وزن است ټول دنیا ته بدلون ورک اوس ګورئ په د نړۍ په سیاسي انځور کې اوس 9-11 بیخي یو داسې یو سمبول باندې تبدیل شوی دی چې څوک د 9-11 نوم واخلي ټول پوهېږي چې دا هماغه واقعه وه چې دوی ټوله نړۍ ته تغییر ورکړ لویدیځواله سره متحد کړ. اوس امریکایان وایي موږ له دې ونه 2 درسونه خپل واخیستل. یو درس هم دا و چې هر چېرته خطر وي ګواښ وي د امریکا د ملي ګټو لپاره یا د متحدینو د ملي ګټو لپاره موږ باید دا زر پوه کړو ځان په ګواښ باندې او دوهم باید د عمل اراده ولرو او ډېر ژر عمل پرې وکړو. ولیکن موږ څه شی کړي دي؟ موږ خو هېڅ درس وانه خیستی. موږ همغسې چې بدمرغه وو په هغه وخت کې اوس هم د تهدید لاندې یو له ټولې خوا نه د تهدید لاندې یو. اوس وګوره زموږ ارضي تمامیت ورځ په ورځ د خطر د ګواښونو لاندې ده. زموږ خاوره بمبارېږي، زموږ خلک وژل کېږي، دلته تروریستي اعمال ورځ په ورځ اضافه کېږي. او بل تاسو فکر وکړئ چې یو هېواد چې نجونې د ښوونځي ته ځي، د ښوونځي نه یې راشړي او ورته وایي چې وځئ دلته ښوونځی بند ده. آیا دا په 21مه پیړۍ کې دا داسې غیر اسلامي عمل څوک کوي؟ دا موږ ولې خپل ګریوان ته ولې خپل سر نه ټیټوو؟ ولې موږ خپل ځان داسې بدمرغه کوو؟ اوس وګورئ موږ چېرته چې د امریکا خبرې سي فورا ټول وایي چې موږ 500 هېوادونو ته شکست ورکړو، موږ ټول وګټلو، موږ داسې اتلان یو، موږ د ټولې نړۍ اتلان یو. ولیکن چې چېرته پاکستان په موږ برید کوي، د موږ باندې راکټونه ولي یا د موږ هېواد بمباري یا زموږ معدنیات لوټي، بیا فورا وایي او دا خو ولا موږ ځینې خلک وایي چې موږ پاکستان سره په جنګ واچي. ځکه چې په داسې حال کې که موږ وجدانا ووایو زموږ ته تر ټولو ګواښ د ګاونډي هېوادونو د ایران او د پاکستان زیاتره ده. حتی له امریکایانو نه اوس زیاتره موږ ته ګواښ موجود ده، ځکه دوی نه پرېږدي موږ په هیڅ صورت نه پرېږدي، موږ نه ښېرازۍ ته پرېږدي، نه موږ ورځ ژوندانه ته پرېږدي. غواړي چې موږ تل بدمرغه واوسو. زما په اند باندې موږ یو ډېر لوی تاریخي کمزوري هم دا ده چې موږ فقط یوې خوا ته ګورو او په یوه سترګه دنیا ته ګورو، په یوه سترګه خپل تاریخ ته ګورو. اوس وګوره موږ وایو چې انګریزانو ته موږ ماته ورکړه او موږ دومره وسړل، روسه ماته ورکړه. چې انګریزانو له موږ سره څه وکړو؟ وګوره تر اوسه پورې زموږ نیمه خاوره زیاتره یې نیولې ده. زموږ یې در په دره کړو. موږ دا 100 کاله وشول چې اوس هم زیات له 100 کلونو زموږ نیمه خاوره نیول شوې ده د پردیو له خوا نه. انګلیس له موږ سره څه وکړو؟ نو موږ تل دا هڅه کړې ده چې فقط یوه سترګه پټه کړو او فقط په یوه سترګه باندې خپل ځان او دنیا وګورو. زما په اند باندې د موږ لپاره مهمه خبره د سپتمبر د حادثې نه دا ده چې موږ په خپله ګټه څه فایده وکړه. آیا موږ خپل وطن ته کومه ګټه وکړه؟ آیا خپلو خلکو ته مو څه راوړل؟ آیا موږ خپلو خلکو ته کوم اقتصادي بریا راوستله؟ کومه سیاسي بریا هم راوستله؟ آیا خلک هم ښېرازه سول؟ آیا خلک هم په نس باندې ماړه سول؟ آیا خپله په نس باندې ماړه سولو؟ نن ورځ وروره موږ په څوک رسمیت باندې نه پېژني. د حکومت په مشرانو باندې په بهر کې فیصلې کېږي چې دوی باید بهر ته لاړ نه شي، د دوی فیصلې نور خلک کوي. زموږ په استازیتوب باندې پاکستاني و خارجه چارو وزیر صدراعظم خبرې کوي چې افغانستان د موږ حاکمیت لاندې یو هېواد ده. که تاسې افغانستان هر ارتباط له افغانستان سره نیسئ نو اول به اسلام آباد راځئ، له موږ سره به یې نیسئ، بعد له هغه به بیا موږ تاسو ته اجازه درکوو. اوس وګورئ دوی څومره ښه عمل وکړو پاکستانیانو. دا ایمان الزهاوری که څه بلا و دا 20 کلو کې چا وساتو؟ دا چیرته و؟ دا د پاکستان په تاڼو کې ساتلی و. اوس وخت اوس دغه داسې افغانستان به نوم به زموږ بد سي، د افغانانو نوم به هم بد شي. سړی یې دلته راوسته، وروره دلته یې ووازه، اوس به دغه ټول بد نوم یې زموږ لپاره راغی. او اوس لویدیځوال بیا وایي چې موږ څه وکړه، موږ له افغانستان ووتلو، موږ باید بیا راشو. نو زه دغه وایم چې آیا افغانستان د دې توان لري چې له برځواک سره د هېڅ لپاره وجنګېږي؟ آیا دا جنګ د موږ و؟ دا جنګ خو د عربانو جنګ و، د دې لپاره چې له خپلو حکمرانانو نه انتقام واخلي، د موږ هېواد استعمال کړي.
نو خپل هیواد خو څوک بل هیواد ته د بل هیواد هغه ته په لاس نه ورکوي. ته په خدای باور وکړه، زه په ابوظبي کې وم، دغه د جمعې لمانځه ته غیر افغانانو ولا هلته عربان بیخي کم وي، خپله شیخان بیخي کم راځي. دا د فرض لمونځ سیاداسو سنت ته هېڅوک نه کیني. چې ګوره ملا هم لاړ شي، ټول لاړل، زه چې لاړم چې ګورم هسې یو 10-12 نفره بیچاره اوس دا ټول افغانانو. خو موږ سره ګډ شولو، ما ورته ویله دغه یو څو ورځې دلته راغلی یم، سفر باندې یم. دوی ویلې چې موږ هم دلته ژوند کوو. ته په خدای وکړه دا لاسونه یې ما ته راوښودل، وایي وروره دغه دې ما لاسونه دي، ته وګوره ته دا لاسونه یې داسې وو لکه پخه خښته چې ده دغسې لکه اوسپنه داسې ترې جوړه شوې وه. وایي چې لمر راخیږي، چې لمر پریوزي، تر هغه وخته پورې کار کوو، زحمت کوو. دا عرب وایي موږ د شپې یو فقط داسې فقط لکه قبرونو کې چې مړي پراته دي دغسې موږ پراته یو، خپل ځان دې خوا ته خواته نشو کولی، ځکه په یوه کوټه کې 15 مننه څنګه زه بیرته تاسو ته راګرځو. مننه کور مدان. د اردوونکو اوس یو لنډه شاندامه لرو، خپرونه دوام لري او په خپرونې په لړ کې به د امریکا 20 کلن حضور په اړه، همداراز د موقت حکومت جوړېدل او د بون کنفرانس په اړه به هم بحث وکړو. له موږ سره پاتې شئ. یو ځل بیا ښه راغلاست د ژورلید خپرونې دوام ته. یرغل صاحب، امریکا کې چې کله د 11 سپتمبر پیښه رامنځته شوله، امریکا بیا په افغانستان باندې خپل بریدونه پیل کړل او دوی هدف دغه و چې په افغانستان کې به دوی د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي، د مخدره توکو پر وړاندې به مبارزه کوي او دیموکراسي به دلته پلي کوي او ښه حکومتولي به راولي. امریکا د اهدافو لپاره چې راغلې وه څونه بریالۍ وه چې په دا 20 کال کې مثلا تیر کړل، رښتیا هم دلته تروریزم و او یا نه و، او تروریزم وځپل شو یا ونه ځپل شو، څومره وتوانېدل چې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه وکړي، همداراز په دیموکراسۍ کې څومره بریالي و چې دلته دیموکراسي پلي کړي او ښه حکومتوالي رامنځته کړي. امریکایانو له هغه ورځ کې اشتباه وکړه چې د بن په کنفرانس کې طالبانو او حزب اسلامي ته ونډه ورنه کړه، یعنې دا ملت یې سره وویش. طالبان دراله چې پوهېدل چې دا په حکومت کې خلک وو، دو سره نظام وو، دا ضعیف خلک نه وو. حزب اسلامي هم یو قوت و، یو قدرت په دې وطن کې. له هغه ورځې نه دوی اشتباه وکړه. په افغانستان کې حکومت جوړ کړه، له چا یې جوړ کړه؟ له ضعیفترینو خلکو څخه دوی حکومت جوړ کړه. له داسې خلکو څخه یې حکومت جوړ کړه چې هغو ته شخصي ګټې ډېر ارزښت درلود نسبت ملي ګټو ته. تعصب د دوی بیخي شعار. موږ تاسو ټول لیدل، یو اوري یا کتاب کې لولي، خو موږ لیدل دي. په څنګ د دې کې دیموکراسي دومره بدنامه کړه، دومره یې وشرموله چې زه فکر کوم چې نور به خلک د دیموکراسي نوم وانخلي. هر شی ځان ته ګوره یو چوکاټ لري. دغه دیموکراسي د ثور الانقلاب څخه راوروسته هم وه، دغه دیموکراسي د داود خان وخت کې هم وه، دغه دیموکراسي د ظاهر خان وخت کې هم وه، خو ولې یو چوکاټ یې درلود، یو اندازه یې درلود، یو خبرې درلود. تاسې بولیدل دغه ازادي بیان دومره بې شرمه شوې وه چې حتی په دغه تلویزیونونو کې خلکو یو بل ته کنځلې کولې. په پارلمان کې به مو ولیدل چې څه حالت. پرون ما د افغانستان د سفیر خبرې اورېدې له هغه سره، نشنل ټلویزیون سره. هغه ویلي چې وکیلان به موږ ته مراجعه کوله چې ما وکیل کړه، وزیر به ما ته راغلی چې ما وزیر کړه. دا چې و، خو دغو خلکو په د خپل حکومت باور نه درلود، فکر یې کوه چې دغه هر څه له امریکا سره دي. ښه اقتصادي کومکونو نه یې سترګې نه شو پټولی، ډېر کومکونه شو، ډېر مسایل شو، وسله وال پوځ جوړ شو، دا وشو هغه وشوه،
لارې جوړه شوه، سړکونه جوړ شوه، برق مثال جوړ شو. کله بیرون هم راغی چې موږ به کلونه نور هم دا پیټۍ په اوږو چلوو او خپلې اوبه هم نور ځایه ته ځي، خو راغی مکاتب جوړ شو، پوهنتونونه جوړ شو، دا هر څه وشوه. دا چې څومره غارات شوه هغه یې بیا بل اړخ ده. دا کومکونه امریکا وکړه، د ناټو د غرب هېوادو وکړه، موږ یې منندوی یو، کور یې ودان. ولې چې بیا یې محاسبه کوو دغه دومره چې د دوی 2 ټریلیونه پیسې دوی وایي چې موږ دلته مصرف کړي دي، دغه د افغانانو چې وژلي دي دغه خونبها هم نه کېږي. خو موږ بیا هم ورته چې چې وځې ځه لاړ چې په مخه دي. د طالبانو وخت کې 0 و مواد مخدر، چیرې و مواد مخدر؟ دوی په وخت کې ته په نړۍ کې 2م که 3م هېواد شوي، په فساد کې ته 3م هېواد شوي. دا یې دوی ښه حکومت ولي و. بناءً دا ټول څه شی و؟ یا عمدن دغسې کېده، هغه د هغو خبره چې ضعیفترینه خلک راوستلي وو چې هر څه دوی وایي هماغسې شي، او یا دا و چې دوی دغه سیاست دومره ضعیفه وه کنې په دغه مصرف باندې چې دلته وشول. دوی په 2001 کې چې راغلي او په 2000 کله چې دا حکومت جوړ کړ، دوی باید عاجله له طالبانو سره سوله کړې وای. طالبان یې په عوض چې ګوانتانامو ته لېږل، هغه به راوړي و دلته به حکومت کې شامل کړي وو. همدلته یرغل صاحب 3 لسیزې په افغانستان کې جګړه وه او امریکا هم په دې اهداف راغلی وه چې دلته د تروریزم په ضد باید مبارزه وشي، دلته باید یو پیاوړی او ښه حکومت جوړ شي تر څو په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان د نورو د جګړو شاید ونه اوسیږي. بیا دا اهداف چې امریکا درلودل، بیا په بن کنفرانس کې ولې بیا طالبان هم چې یو جهت و، یعنی د افغانستان تقریبا 90% د جغرافیې دوی په لاس کې و او د افغانستان کې دوی واکمني امریکا ختمه کړله او دوی بیرته ووتل د افغانستان نه ووتل، ولې دلته چې بیا حزب اسلامي یو قوي حزب و، یو غټ اړخ و، یعنی د افغانستان ډېر وګړي د دوی سره اول په څنګ کې ورسره ولاړ ول، په دې بن کنفرانس کې ولې دوی ته بیا ځای ورنه کړل شو او دوی ولې د بن کنفرانس کې ورته بلنه ورنه کړل شوه تر څو چې د افغانستان کې یو داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو اړخونو ته د منلو وي، هم طالبانو ته د منلو وي، هم د افغانستان خلکو ته منلي وي، هم د نړیوالې ټولنې ته منلي وي. ولې دوی داسې دا موضوع همدغسې یو طرفه پرېښوله او څو محدود کسان دوی په خوښه باندې بن کنفرانس سره کېناستل، په هماغه اساس یې حکومت یې جوړ کړل، ته راغلل موقته اداره یې جوړه کړله، ولې 20 کاله دوی مزل وکړو، متاسفانه هغه 20 کاله مزل یې بېرته په یوه ورځ کې ختم کړو چې نه افغانستان خلکو ته ګټه ورسېدله، نه افغانستان ته ګټه پاتې شوه، هم افغانستان کې جګړه هم همدغسې جاري پاتې شوله او بل افغانستان یعنې د نړۍ نه تقریبا 40-50 کاله نور هم شاته پاتې شو. ګورئ دوی په چا اتکا وکړه؟ په خپل هغو متحدینو باندې چې د مقاومت اول په نامه باندې جنګېدل او همغو ورسره وکې کړه او همغو به نارې ویلې چې په دو باندې غټ غټ بمونه واچوه. هغو نه منله. د بن په کنفرانس کې کرزی ضعیفترینه موره پیدا کړه. کنې اصلا کله چې رایګیري شوي وو هلته په رایو کې بل چا رایه وړې وه، ولې بیا برعکس شو کرزی انتخاب کړه. زه په هغه وخت کې په روسیه کې وم. ما ته له آلمان څخه چا زنګ ووهه، یو ډېر پېژندل شوی د مشهور شخصیت د افغانستان به خدای دې وکړي وفات شو. ما ته هغه د ظاهر خان له ډېر نږدې خلکو څخه ما ته زنګ ووایه چې آمادګي دې ونیسه چې ظاهرشاه سره یو ځای ځو افغانستان ته. هغه ظاهرشاه هم دغو خلکو ونه منه چې خلک پرې راټولېدل. یو بیچاره ضعیفه سړی راوست، ښه تعلیم تحصیلات لري، دا لري، مجاهد و، څه و څه و، اما د کرزي صاحب څخه او د دغسې افغانستان اداره ډېره مشکله. ما پرون د خلیلزاد یو خبره په فیسبوک کې اورېده د مارشال فین د مرګ په ارتباط ویل چې موږ واورېده چې مارشال ویلي و چې زه که وغواړم په یو ساعت کې زه کرزی لرې کوم. دومره ضعیفه یو سړی راوستلی و کېنولی و. قدرت ټولو نورو سره هغو نه غوښتل، هغو ونه غوښتل، هغو قطعا نه غوښتل، اوس هم نه غواړي.
لکه امرالله صالح به تر آخره پورې نارې نه وهلې چې تا آخري مرمی با طالب میجنگم. من هیچ امکان نداره با طالب یک جای بشینم. نه ولی ده خود او موږ ویل چې سړی خو طالب د دغه ټولنې د وسته دا دومره خلک دا ټول بحر هند کې اچولی شي، دا محوه کولی شي، خو نه د محوه کړی شو، نه د ټول ونیولی شو، خو نو بله لاره دغه ده چې باید تعامل ورسره وکړي، باید رایه ولې ځان سره. خو دوی یو ته وفاداره نه. قوي حکومت خو هغه حکومت چې د ښاغلي غني حکومت چې په یوه هفته کې بسته نظام سقوط وکړ. امریکا ته ووته په یوه هفته کې نظام سقوط وکړ. دا یې دوی قوي حکومت جوړول، دا یې دوی وسلوال پوځ جوړول، دا یې دوی هغه متخصصینو ډاکټرانو نه پوهېږم ماسټرانو هغه وه چې دوی تربیه کړي. هیڅ هم نه وه. یو کاغذي بابر صحیح ده تخنیک لري، وسله لري، زور لري، دا به لري. اما سیاستونه په افغانستان کې څه چې په دا نړۍ کې د دوی سیاستونه ناکام دي. راشئ اوکراین وګورئ، د دوی د غلطو سیاستو څخه او له دغه پوچو وعدو له لاسه که اوکراین ملت تباه شي. اوکراین 100 کاله نور شاته ولوېد. اوکراین په نړۍ کې یو ډېر قوي هیواد، دا د دوی د غلطو سیاستو محصول ده. اوس به راشو دې ته چې موږ وایو چې امریکایان دوستۍ ته د موږ هر ساعت لاس په سینه ولاړ. یعنې زه خپله منیز د یو افغان چې زه وایم زه هر څه وایم فکر کوم چې امارات اسلامي هم له الفه تر زیده پورې د چا له دوستۍ څخه مخ نه اړوي. ولې دښمني د بس ده نوره. ته د خپل د اهدافو لپاره نور دا وطن بیا په وینو مه لړه. دا وطن دې وطن 45 کاله په دې وطن کې وینه توی شوې ده، وینه ته زنګانه را رسېدلې ده. بس دم دومره. راځه اوس د دوستۍ له لارې راشه، د دوستۍ دروازه درته خلاصه ده. کښېنه، مشکلات لري، که د القاعدې مشکلات لري، که د داعش مشکلات لري، که د چچني مشکلات لري، که د ازبک مشکلات لري، که د تاجک مشکلات لري، د افغانستان له حکومت سره کښېنه دا خبره حل کړه. د افغانستان له حکومت سره کښېنه، دغه خلک چې دا اوس وسله اخیستې ده او د دغه حکومت په مقابل کې جنګېږي، دغه حل کړه. اما که ته راځې نن دا ځای ولې، سبا هغه ځای ولې، بل سبا بیا لښکرې راباسې، نو خو تا ولیدل چې دغه ملت دا ملت هغه نه مني. دا باندې باید ټوله دنیا پوه شي چې افغانانو دا ثابته کړې ده. زه په خپله ګوره که باوجود د همغه ګوندغړی یم، کله چې د شوروي تهاجم راغی یوازینی سرسخته مخالف د هغه رژیم چې وم زه وم. ښه دا چې ولې په رژیم کې پاتې وم بله چاره نه وه. اما مبارزه د موږ دوام درلود د کارمل او د کارمل د ډلې په مقابل. موږ هېڅ کله د چا تهاجم، د چا یرغل، د چا استعمار نه منو. افغانان یې نه مني، ولې دوستي د هر چا مني. دوستۍ ته بیا د موږ غاړه د دوی رسوي. من بیرته سره ګرځو یرغل صاحب. ستانکزی صاحب، کله چې په 11 د سپټمبر په امریکا کې دونه ستره پیښه رامنځته شوله، دلته بیا د امریکا هغه وخت ولسمشر چې بوش و، ولې داسې عاجلانه پرېکړه وکړه مخکې له دې چې هلته باید تحقیق وکړي، څېړنې وکړي چې رښتیا هم دغه برید القاعدې ډلې ترسره کړی دی، او که دا برید بیا القاعدې ترسره کړي وي، ترای په افغانستان کې و، په دې کې افغانستان مقصر دی یا نه دی؟ ولې داسې ناڅاپي دلته په افغانستان باندې یرغل وکړ او دلته تقریبا په 20 کالونو کې په زرهاو خلک ووژل، همدغسې تاسیسات له منځه لاړل، د پرمختګ نه شاته پاتې شو، یو ښه حکومت جوړ نه شو، او دا اوس چې کومې ناخوالې دي، اقتصادي ناورین دی، لوږه دی، فقر دی،
ټول اصلي عامل همدغه امریکا دی. هغه وخت چې مخکې له دې چې دوی په افغانستان باندې برید وکړي ولې تحقیقات ترسره نه شول؟ ولې داسې په دې افغانستان باندې برید باندې داسې بیړه وکړله چې دلته دوی چې د اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې حاکمه وو هغه واکمني ختمه کړله او دوی ځان ته لاره را پیدا کړله په افغانستان کې میشت ول؟ نو لومړی چې دا تروریستي پیښه وسوه په امریکا کې، امریکایان خو پایز یوازینی ابرځواک باندې په ټوله دنیا باندې هاژمونیزم درلود، دوی په ټوله دنیا تر تسلط لاندې و، نو دوی ډېر په تکبر او غرور سره دوی وویلې. او بل د تاریخي واقعیتونه څرګندوي چې یو استعماري قدرت دی مظلوم غریب هېواد ته ورځي لکه افغانستان چې هم د جمعیت له لحاظه او هم د مساحت له لحاظه کوچنی و، نو د دوی لپاره تر 10,000 نفرو پورې د محلي اجیران کافي دي چې دوی استعمار مخ په وړاندې بوځي. باور وکړه دغه لومړۍ ورځ باندې چې دلته امریکایان راغله د طالبان حکومت یې نسکور کړ. ما یوه مقاله ولیکله په مجله د ویکلی سټنډرډ د امریکایانو ډېره مشهوره مجله ده، هلته ما مقاله ولیکله او په هغې کې مې واضح وویلې چې تاسو په افغانستان کې مسلکي غله راوستل، په قدرت هم رسولي دي، په دې باندې پوه شئ چې 1 کال بعد یا 10 کاله بعد به تاسې سر ټیټي له دې هېواد نه وځئ. دا خو واضح خبره ده چې امریکایان ډېر مغرور و متکبر و، دوی داسې فکر کاوه چې افغانستان جنګ ځپلی ده، دلته 10 کاله روسانو اشغال کړی و، بیا افغانانو کمونیستي توحش په خپلو وینو په خپلو هډوکو باندې د دوی ظلمونه د دوی توحش ولید. نو امریکایان داسې فکر کاوه چې دوی د ملت کې نور د داسې حساب هم نه وي چې دوی به پورته شي. د موږ لپاره هم دغه یو د شمال د اتحاد په نامه باندې یو ډلګۍ یو ګروپ و چې دوی تیار ناست و د دې لپاره چې بهرني هېوادونه به راځي او موږ ته به قدرت راکوي. نو که ستاسو یاد وي، زما ښه په یاد دي چې کله چې افغانستان د امریکایانو لخوا نه ونیول شو، ډېر په زر یعنې څو اونیو په مدت کې طالبانو حکومت نسکور سو، نو د جورج بوش واضح وویلې وایي ګورئ موږ افغانستان په یو لیلام کې واخیستې، په 70 میلیونه ډالره موږ ته یو هېواد مفت په لاس راغی. هغه 70 میلیونه ډالره هغه و چې دوی د راوړي وو پنجشیر ته د دغو خلکو چې قدرت درلود په افغانستان کې، دغو ته په هلیکوپټرونو کې امریکایانو د CIA افراد راغلل، دوی ته دا پیسې ورکړې، یعنې په 70 میلیونه باندې دوی یو هېواد ونیو. دوی ډېر په تکبر کې وو، خو په تدریجي سره د خلکو مقاومت وکړو، خلک راولاړ شول. موږ امریکایانو ته ماته ورکړه او دوی له دې هېواد نه یې پښې سپکې کړلې او وتښتېدل. ولیکن دا زموږ لپاره اوس دا مهمه ده چې موږ دومره بری ترلاسه کړو، آیا دا بری هم ساتو؟ آیا د ساتلو توان یې لرو؟ ازادي اخیستل اسانه کار ده، ولیکن ساتل ډېر مهم ده، ساتل ډېر سخت ده. اوس وګورئ موږ دغه 1 کال تیر ده، د افغانستان نوم په ټوله دنیا کې ته باور وکړئ چې چېرته موږ غږېږو که پوهنتون ته لاړ سې، که په بازار کې لاړ سې، چېرته چې د افغانستان نوم یاد کې فورا خلک یا خاندي یا مثلا خلک یو عکس العمل ښیي چې یعنې توهین کوي دی، یعنې دومره د افغانستان نوم بد. یعنې دا 1 کال کې موږ ازادي واخیستله، ښه موږ څه شی ترلاسه کړو؟ آیا د موږ خلکو یوه مړۍ ډوډۍ په خوړو کې شته؟ آیا موږ هغه شپه ورځ د موږ تیارې راځي، په پیلوټه تیارې راځي بمبار کوي، موږ نه پوهېږو چې دا د پاکستان دي، دا د چین دي، دا د چا دي، په داسې حال کې چې دا د ټولو هېوادونو دي. اوس ګورئ د موږ په برخلیک باندې پاکستان امریکانو ته اډې ورکړې دي، ورځ تر بلې دلته راځي په موږ باندې بمبارد کوي، او د افغانستان فضا او داخل د افغانستان کې هم اوس امریکایان وایي چې موږ سوه کړې ده، موږ باید بیا ورشو دې هېواد ته. او امریکایانو په دې پوهېږي چې د حکومت منظم حکومت له منځه وړل دوی ته ډېر ساده کار ده، فقط د دوی لپاره یو څو 52 راولیږي، یو هفته کې 2 هفتو کې هغه د طالبانو مهم مراکز دوی بمبارد کړي، مجبور دي طالبان بیا عقب نشیني وکړي، لاړ شي، بیا چېرته ځي؟ بیا به پاکستان ورته چې راځئ، بیا به پیسې واخلي او بیا به هلته طالبان بیا هغه کې بیا به 10 کاله بعد بیا یعنې زموږ تور بخت دا ده چې موږ خپل ځان لپاره ولې نه هوښیارېږو. موږ باید څه وکړو؟ وګورئ دا دولت زموږ تر اوسه پورې هېچا په رسمیت نه ده پېژندلی، دا د موږ دولت مامورین مشران د باندې سفر نشي کولی، چې چېرته د باندې ځي داسې دي لکه یو نابللی میلمه.
چېرته چې ولاړ نه څوک په مجلس کې پرېږدي نه څوک په حیث د مسؤل سړي باندې د دوی احترام نه لري یا درناوی لري هېڅ شی یعنې موږ بیرته په صفر نقطه کې یو یعنې موږ یو لیشت هم مخکې ولاړو نه نو بیا که خدای مکړه په موږ په هېواد باندې بیا کوم شی اوس که چېرته داسې کوم تروریستي عمل وشي زموږ دښمنان کم نه دي زموږ نه زموږ ګاونډی دوست او نه لرې او نه دلته وروره مسابقه د نړیوالو پرته ده د افغانستان په باره کې دلته موږ د دو دایرو له طرفه محاصره یو له یوې خوا نه زموږ سیمه ییز هېوادونه دي دلته پاکستان ده د روسانو لاسپوڅي حکومتونه په منځنۍ اسیا کې دي ایران ده او له بلې خوا نه هند ده له بلې خوا نه لویه دایره چې د هغه د امریکا او د چین او د روس د اختلافاتو او د دوی د ناندریو مرکز د افغانستان یعنی هر یو ستانکزی صاحب که بس راټول کو چې افغانستان د دغسې ستر رقیبانو په منځ کې پروت دی امریکا هم یو نه بیا دغسې بانې لټوي چې یعنی دوی متقاعدین جنرالان چې دي هغوی په یعنی په څو ځلې وویلې چې افغانستان ته بیا امکان ولري چې امریکا دلته بیا نظامی حضور دلته بیا پلی کړي بیا یو ځل بیا راوګرځي افغانستان ته او 20 کالو کې خو ټولو ته معلومه شوه چې امریکا چې افغانستان ته د کومو اهدافو لپاره راغلې وه یوازې هدف هم هغه و چې بېګناه افغانان ووژل شول دلته ښه حکومت جوړ نه شو ښه اردو جوړه نه شوله یو پیاوړی حکومت جوړ نه شو همدغسې په نیمه کې بیرته بیا ووتل افغانستان یې دربدرۍ سره مخ کړ اوس ستاسو په نظر باندې څه پکار دي چې بیا د دغسې د سترو هیوادونو د رقابت مرکز باید نور افغانستان نشي ځکه ګټې دوی ځان ته وړي او قرباني همدغه بیچاره ملت کیږي او رانیږي همدغه بېوزله افغانستان چې تقریبا 4.5 لسیزې شوې چې دلته جګړه ده او دلته چا ارامه ژوند ونه کړ ښه ژوند یې ونه کړ او پرې نه ښودل چې پرمختګ وکړي یو خو زموږ تور بخت دا ده لکه چې پخوا موږ په هېواد کې به داسې حالت راغی هېواد کې به د کورنۍ جګړې پیل شولې اختلافات به رامنځته شول هېواد به ویشل سوی و داسې یو سیاسي مشر به موږ درلود همیشه لکه امان الله خان بیا لکه نادر شاه غوندې یا ظاهر شاه غوندې له بده مرغه موږ داسې یو سیاسي زعامت اوس نه لرو د موږ زعامت د داسې خلکو په لاس کې ده چې دوی ایډیولوژیکي برخورد کوي دوی ټول نړۍ سره له افغانستان سره له ټول دنیا سره ایډیولوژیکي برخورد کوي عینا لکه کمونستانو هم همدغسې ایډیولوژي حزب درلود همداسې هر شی باید د حزب تر تسلط لاندې حزب غواړي چې هر څوک وزني ټول ولس تباه کوي فقط یو څوک چې حزبي دی هغه به مخ کړي هغه به قدرت کړي همدغه حالت اوس هم روان ده طالبانو له بده مرغه دا ونسو کړلی چې خپل یو سیاسي قیادت رامنځته کړي دوی د مشورو په بنسټ باندې دوی متخصصین راوغواړي او د متخصصینو سره یو ځای خپل اوس موږ که تاسو پوښتنه وکړئ له طالبانو نه چې د تاسو کورنۍ پالیسي چی ده بهرنۍ پالیسي چی ده دوی هیڅ دوی لاړ شي یو دم لاړ شي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د غزواتو ته لاړ شي وروره د محمد صلی الله علیه وسلم غزوات چې و هلته د نبوت مسله وه تاسې ډېر واړه خلک یې تاسې نسئ کوئ چې ځان د محمد صلی الله علیه وسلم د غزواتو سره ځان مقایسه کوي یا د مثلا د خلفای راشدین سره مقایسه کوي تاسې خپل هېواد ته ولې کار نه کوئ وروره هېواد هم تباه کېږي ورځ په ورځ تباه کېږي بله ورځ وروره بیا پاکستان تاسې خرڅوي بیا ولا همدغه پاکستان چې تاسې دوست ګڼئ همدغه تاسې چې نن ورځ امریکایان پیسې ورکړي بیا د تاسې سرونه پرې کوي او په بوجیو کې وروړي امریکایانو باندې خرڅوي چې راسئ زر همدا اوس پاکستانیان همدا اوس د پاکستان پوځ پروت دی د غاړې پرتې دي د امریکایانو پښو لاندې دغه نه پرون ما خبر واورېده چې امریکایانو 450 میلیونه ډالر د پاکستان د F-18 او F-14 د تقویه لپاره د دوی د الوتکو د هوایي قدرت د سمبالولو لپاره امریکایانو پیسې ورکړي ډېره مننه ستانکزی صاحب مننه کور مو ودان آباد اوسئ یرغل صاحب د امریکا دغه سیاست چې د افغانستان په قبال کې لري همیش دوی سیاست یو جګړیز سیاست دی د جګړې له لارې
دوی خپل سیاست مخکې وړي او خپل هغه اهداف موخې ترلاسه کوي او دلته بیا قرباني لکه افغانستان په شکل باندې دغسې هیوادونه ورکوي دلته خلک هم وژل کېږي ولې هدف ته رسېږي د امریکا د دغه سیاست د مخنیوي لپاره د اوس حاکم نظام د څه په کار دی باید څه رقم سیاست ولوبوي چې بیا دغسې امریکا ته زمینه مساعده نه شي چې دوی یو ځل بیا دغلته خپل مداخلات زیات کړي او افغانان قرباني ورکړي زه خو یو دا په ډاګه وایم او دا یو حقیقت ده چې هیڅ افغان له دې نه انکار نشي کولی چې 100 واره امریکا له پوځو سره راشي 100 واره به دی شکست خوري بیرته به ځي دا ناممکنه ده چې دی په دې وطن کې دایمي پاتې شي دا یو بناً امریکا نه له تېر 20 کلو څخه باید تجربه اخیستي دویمه خبر د ما په امارت اسلامي باندې همیشه غږ ده او دا ورته وایم چې تعامل وکړئ له دنیا سره اوس بله چاره نه لري اوس تاسې حکومت یاستئ تاسې تمام قدرت تاسې په لاس کې ده د مثال په توګه د نجونو مکتبونه بند کړي دي خو پرېږدئ هغه ده وایي ز پای علم باید گداخت به علم نتوان خدا را شناخت چې موږ تحصیل کرده خلک ونه لرو موږ ډاکټر ونه لرو انجینر ونه لرو ماستر ونه لرو له نړۍ سره نشو سیال کېدی مثلا دغه د شمال جګړه ده دغه په هر نحو د انحاو چې کېږي یو هغه سره وکړي د خبرو له لارې دغه مسله هم حل کړي نور بعض مشاکل چې په داخل د حکومت کې دي دوی ښه پوهېږي ځکه دوی په حکومت کې دي دوی ویني یعنی داسې کارونه باید دوی وکړي چې دا ولس له دوی څخه فاصله وانه کړي بلکې دوی ته رانږدې شي کار پیدا کول ښه اقتصاد ښه تعلیم و تربیه ښه برخورد په اداراتو کې ښه پیشامد له خلکو سره په هر ځای کې دا هغه څه دي چې دوی د دوی هغه باور نړۍ ته لوړوي ورځ په ورځ دا چې دوی نارې وایي چې هلته حقوق بشر پایماله ده موږ وایو چې حقوق بشر پایمالولو لپاره که دغه یوه خبرې چې ښځې په اداراتو کې نشته د دوی لپاره هم زمینه مساعده کوي زمینه مساعده کوي جدا له سړیو نه اداراتو کې شریکه کوي ګرچې د یو ځای چې زه خبر یم چې هغه ښځې چې په کورو کې ناستې دي تر اوسه دوی معاشونه ورکوي اما ښه به دا چې راشي استفاده هم ځینې وشي نو امارت اسلامي باید هغو ټکو ته پاملرنه جدي پاملرنه وکړي چې دا خلکو ته نوره بانه پیدا نه شي د تروریزم په مسله کې باید دوی په نړۍ غږ وکړي چې څه لري اسناد راوړي د میز په سره واچوي راځي چې بحث پرې تیاري هم در وساتئ راځئ په خبرو باندې بیا حل کړو راځه راویښئ چې په هغه ځای کې ته القاعده راوستلی ده ساتلی ده دا هغه ده یا یې راکړه یا یې محاکمه کړه یا یې له افغانستانه وشړئ خو یو لار به در سره کړي اما ته چې دا راځي یو ځای ولې او بیا وایي چې ما دومره القاعده مړه کړم موږ اوس څه خبر یو کوم سند او وژلي به دي هم افغانان او یو افغان ته په القاعده کې نشي پیدا کولی یو افغان نشي پیدا کولی ډېره مننه کور مدان یرغل صاحب آباد اوسئ مننه چې زموږ بلنه مو بحث کې راسره ګډون وکړ ستانکزی صاحب له تاسو نه مننه کور مدان چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ آباد اوسئ درنو لیدونکو له تاسو نه مننه تر بلې خپرونې بیا ښې چاته